یو خاموشه حمله. شروعات کې حالات داسې هلکا یریدونکي وو لکه د یو خوږې موسیقي په شان. آیا تا کله داسې سوچ کړی و چې یو دښمن او داسې دښمن چې په نظر نه راځي خو پوره دنیا انسانان په الټا ګزارېدو باندې مجبوره کړي؟ یو داسې وایرس چې په یو څو میاشتو کې د لکونو انسانانو زندګیانې تباه کړي او په کروڑونو په یو داسې خوف کې مبتلا کړي چې د هغې هیڅ لار نه وي. دا کهانی د کرونا وایرس دا یو داسې حقیقت و چې د یو فلم نه هم کم نه و. 2019 دسمبر په میاشت کې د چین په یو ښار ووهان کې یو څو نااشنا بیماریانې په مخه راغلې. خلکو ته د ساه په اخیستو کې مسلې پیدا شوې او خلکو ته تبې ولګېدې، هغې سره ټوخی ولګېدو او یو داسې خوف خلکو کې پیدا شو چې د هغې څه معنی نه وه. په شروع کې ورته د چا دومره توجه نه وه، لیکن اچانک یو بیمارۍ تیزۍ سره پهلاوېدل شروع کړل. د سترګو په رپ کې د یو انسان نه بل انسان ته او د یو شهر نه بل شهر ته او د یو ملک نه بل ملک ته او داسې په ټوله دنیا کې پهلاوېدل شروع شوه. بیا په مارچ 2020 کې دنیا یکدم ودرېده او سړکونه سنسان شو او هوایي جهازونه په ځمکه شو او خلک په کورونو کې قیدیان شو. دا هغه لمحه چې انسانیت ته احساس شو چې دا انسانیت څومره کمزوری دی. هسپتالونه ډک شو، ډاکټران او نرسانې ورځ او د شپې په دې وایرس سره په جګړه شوې، خو زیاتره ډاکټرانو او نرسانو خپل ځانونه قربان کړل. هر ورځ نوی خبر راتلو چې نوی وایرس او نوی خلک ترې مړه کېږي. امیدونه په کمیدو شروع شو، خو سوال دلته دا پیدا کېدو چې دا وایرس راغلو د کوم ځای نه. څه ماهرینو وویل چې دا وایرس د ځناورو نه انسانانو ته منتقل کړی شو، خو بیا څه ماهرینو دا هم وویل چې دا لیبارټرۍ کې د یو تحقیق په وخت باندې یو حادثه مخې ته راغله، لیکن حقیقت څه شی کیدی شي دا راز تر اوسه پورې حل نه کړی شو. دا کرونا وایرس صرف صحت متاثر نه کړو، معیشت، تعلیم او د انسان د زندګۍ هر شعبه یې متاثره کړه. ماشومان یې د سکولونو نه لرې کړه، کاروبارونه یې بند کړل او خلک یې د خپل محبتونو نه جدا کړل. څنګه چې هر مشکل پسې راحت راځي، داسې تیارې پسې روشنایي هم وه. د ساینسدانانو د ورځ او د شپې مهنت په سیله کې په لږ وخت کې ویکسین تیار کړی شو. دا د زندګۍ یو تاریخي کامیابي وه چې د لکونو انسانانو زندګیانې بچ کړی شوې. لیکن ولې دا هر څه ختم کړی شو که نه؟ نن هم دا کرونا وایرس کم نه کم ځای کې موجود دی او که نه د دې نه سختو نورو بیمارو سره به زمونږ مخه کیږي. دلته زمونږ وهم موږ له دا احساس راولي چې دا مکمل ختمه نه ده. سوال دلته دا راځي، آیا دې نه موږ څه زده کړل؟ آیا آینده دې دپاره موږ تیار یو که نه دوباره به همدا غلطیانې موږ دوراوو؟ دا فیصله زمونږ په لاسونو کې ده.